السلام علیکم ملګرو، په نن ورځ ویډیو کې موږ تاسو ته درښیو چې څنګه کولی شو وینډوز 7 اکټیویټ کړو. ورته لیکلي دیس کاپي اف وینډوز از ناٹ جینین. کله چې تاسو یو وینډو انسټال کوئ هغه تاسو سره پروډکټ کیو نه لري، نو بیا تاسو یې میسج درکوي چې دا مکمل سکرین یې بلک شوی دی، اوس نه چینج کیږي نه. نو د وینډوز 7 د اکټیویټ کولو لپاره تاسو به راسئ سټارټ بټن ته، دلته به CMD ولیکئ. CMD چې کله ولیکه په دې به رایټ کلیک وکړئ او بیا به رن از اډمنسټریټر کړئ. کله مو چې رن از اډمنسټریټر کله مو چې دا دلته CMD اوپن کو، تاسو به اوس دلته ولیکئ چې SLMGR مو چې کله ولیکه سپیس به ولیکئ واچوئ او بټن به ووایي، بیا به هایفن نه پس به دلته ولیکئ REARM به ولیکئ. کله مو چې دا ولیکه او بیا به د دې نه پس دا انټر چې دا ولیکه او تاسو دا انټر کړلو، دغه نه پس به تاسو ته یو آپشن درکړي، یعنې چې کله دا آپشن درکړلو کمانډ کمپلیټډ سکسیسفولي پلیز اسټارټ ده، نو اوس به د دې د پس به کمپیوټر به مو ریسټارټ کړي دوباره او ستاسو وینډو به ورسره اکټیویټ شوی وي. چې کله مو ریسټارټ کړل، اوس زه ریسټارټ کړم، ما ریکارډینګ بندیږي، او چې کله دا ریسټارټ شولو بیا به اکټیویټ کړي او بیا به ورته خپل سکرین کوم وال پیپر چې دغه به ورته چینج کړي. کله مو چې کمپیوټر دوباره ریسټارټ شولو، تاسو سره دلته چې کوم لیکلي مخکې درکړي و دیس کاپي وینډوز ناٹ جینین، هغه لیکل هر څه ختم شول. اوس تاسو وینډو چې دا اکټیویټ شوله، دا وال پیپر وینوس بلک ده، اوس کولی شي چینج کړي، مخکې هم نه شوی کولی چینج کړي. اوس ورته وال پیپر کوم تیم چې ده په خپله خوښه باندې مو سکرین ته چینج کړي او ستاسو وینډو چې ده اکټیویټ شوله. نو د دغه شانتي ټیکنیکل ویډیوګانو د کتلو لپاره چې نورې ویډیوګانې هم تاسو ته در ورسیږي، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.